سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي نشریې له قوله په امریکا کې د کرونا وایرس له امله تر 1.7 میلیون د ډېرو کسانو د مرګ وړاندوینه کړې ده. د راپور له مخې په متحده ایالاتو کې د کنټرول د مرکزونو د پوهنتونونو استادانو یو شمېر نورو اړوندو کارکوونکو د کرونا وایرس د احتمالي ګواښونو په تړاو یو غونډه رابللې وه. هم په دغه هېواد کې د کرونا له امله د 1.7 میلیونو وګړو د مرګ خبر رد کړی نه دی. د راپور پر بنسټ ښایي په یو کال کې په متحده ایالاتو کې پر دې ناروغۍ له 1.8 تر 214 میلیون کسان اخته شي، ځکه چې د متخصصینو په وینا امریکا یو ګڼمېشته هېواد دی او له همدې امله پکې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه په اسانۍ نشي نیول کېدای. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه په امریکا کې د کرونا له امله 48 مړه او تر 2000 ډېر کسان پرې اخته شوي دي. دا خبره په داسې حال کې چې د کرونا وایرس له امله په نړۍ کې تر 15,000 ډېر کسان مړه شوي او تر 1,80,000 زیات کسان پرې اخته شوي دي. همداراز دغه وایرس په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده، نو ځکه یو شمېر روغتیاپالان ټولو خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ځان خوندي وساتي او د ځان د انرژي زیاتولو لپاره د ویټامین سي څخه ډېره ګټه واخیستل شي. سبسکرایب مو هیر نشي.